دا یوه تحفه مدام راته پرېږدي چې رانځي دا یوه تحفه مدام راته پرېږدي چې رانځي زخمونه مې د زړه د پاسه ږدي چې رانځي دا مینه د جنون دی او که نه مرض د سترګو بې واکه مې د سترګو اوښکې ځي چې رانځي ریباره یار ته وایه چې بېتا ژوندون مشکل دی ریباره یار ته وایه چې بېتا ژوندون مشکل دی په ما باندې د خاورې واړوي چې رانځي ریباره یار ته وایه چې بېتا ژوندون مشکل دی او په ما باندې د خاورې واړوي چې رانځي زما د زړه دنیا خو په هغه باندې جنت ته مزه به راکړي څه دا پسرلي چې رانځي په وصل د جانان باندې ژوندی وم فکرمنده په وصل د جانان باندې ژوندی وم فکرمنده حالات مې بیا مرګوني شي بیخي چې رانځي په وصل د جانان باندې ژوندی وم فکرمنده او حالات مې بیا مرګوني شي بیخي چې رانځي دا یوه تحفه مدام راته پرېږدي چې رانځي زخمونه مې د زړه د پاسه ږدي چې رانځي درته پرېږدم کلی کورچم مړه څوک داسې کوي او بس دی زه لاړم در نظم مړه څوک داسې کوي او په رڼو سترګو کې د سترګې رانه واړولې خوږه جانانه دا ستم مړه څوک داسې کوي او غوښې د مخ دې په څپېړو باندې ودوړېدې یا فکرمنده ویر ماتم مړه څوک داسې کوي سلامونه نیکې هیلې احترامات قدرمنو رحیم سجاد یم زری بیا د در آدم خیل د غرونو نه تاسو خدمت کې حاضر یم بسم الله فکرمند صاحب ډېر مخکې هم تاسو د فاټه ټوډے په شیشې باندې کتلې ده او مو چې کومه ده د ډېر زیات مینوال یو بل د ویلاړ ملګري هم دو هم فرمایش و چې بسم الله فکرمند صاحب نه چې په دې بارانه کې څه واورو نو بسم الله فکرمند صاحب در آدم خیل راتلو باندې ځلې بیا هر کله ډېره زیاته مننه رحیم سجاد صاحب ته د فاټه ټوډے چې څومره ملګري وي تاسو سره همکاران د دغو ټولو ډېره زیاته مننه اوس خو باران مریږي باران نه خوند اخلو او تاسو سره مدريدو ډېره زیاته مننه خوشاله اوسې فکرمند صاحب باران وریږي بالکل او پوهیږو نه چې خلک در باندې څرنګه موږ ډېر زیات ماین دي مننه یاره زه خو په خپل ځان کې دومره څه نه وینم خو دا د ملګرو خپله مینه د دوی مینه د کمه مشي مونږ خو خپل شعر یا خپل غزل دغه جوګه نه غنو چې چا د خوخي وړ وګرځي خو به زه دا وایم چې دا دوی کمالات دوی مینه ډېره عمر یې کم د خو غمونو ورلمخ گونجې کړو که فکرمند ته څوک بابا وایي څه د خیال فکرمند صاحب نه نوي کلامونه هم ور قدرمنو فکرمند صاحب په دې باران کې د ویلاړو ملګرو لا د فاټو ټوډے کتونکو لا سنوي تازه مکر سره شریک کړو غزل یو څو شعرونه چې زه څه خبرو مچ نه دشته د زړه را سره زه څه خبرو مچ نه دشته د زړه را سره د بوسو لاندې د بوتلې آشنا او برا سره لک سر زوړم کړ خپل غریوان ته پیمان وایا ما سو کول در سره تا وکړل دا سراسر واه لک سر زوړم کړ خپل غریوان ته پیمان نو وایا ما سو کول در سره تا وکړل دا سراسر شیر لک شوخته ملګریو نافه چې زبا تر هغه ستا وفات وفا ونه وایم چې په یو کټ کې پسنګل نشي و در سره زبا تر هغه ستا وفات وفا ونه وایم چې په یو کټ کې پسنګل نشي و در سره نبا غنې غم بیا آشنا په ژوندانه در سره نبا غنې کې بیا آشنا په ژوندانه را سره نبا غنې غم بیا آشنا په ژوندانه در سره نبا غنې کې آشنا بیا په ژوندانه را سره او د مکتیا غشیر دی چې خپل کار کوا خپل بکوم دغه د دواړو خیر دی خپل کار کوا خپل بکوم دغه د دواړو خیر دی بس ته نور نخرو فکرمن لالا مزغرا سره زه خبرو مچ نه دشته د زړه را سره د بوسو لاندې د بوتلې آشنا او برا سره وا ډیر خدا سره شریکم چې اوله کې خوګاوه بیا تر خشوا او بیا مړ شو اوله کې خوګاوه بیا تر خشوا او بیا مړ شو او زمونږ د محبت کیسه خورشوا او بیا مړ شو پرون مستا د یاد خاطرې ستا تصویر ته مخ کړه حیران ورته ودرې د نشش و بیا مړ شو پرون مستا د یاد خاطرې ستا تصویر ته مخ کړه حیران ورته ودرې د نشش و بیا مړ شو واقعي چې معشوقې ټوله د قبر نه ویډه کې واقعي چې معشوقې ټوله د قبر نه ویډه کې دا شمه پتنګانو ته لمبه شو بیا مړ شو
واقعي چې معشوقې ټولې د قبر نه وي ډکې دا شمه پتنګانو ته لمبه شوه او بیا مړه شوه زما خپلو غلطو خلک پردي کړل زما خپلو غلطو خلک پردي کړل یو چا سره مې ښه کلکه رشته شوه او بیا مړه شوه زما خپلو غلطو خلک پردي کړل یو چا سره مې ښه کلکه رشته شوه او بیا مړه شوه نیمګړي ارمانونه یې د ګور تیارو ته یوړل نیمګړي ارمانونه یې د ګور تیارو ته یوړل را لویه شوله پیغله شوه واده شوه او بیا مړه شوه کیسه د محبت ستا فکرمنده زما زړه کې بس رو پسې ختمه شوه زړه شوه او بیا مړه شوه راله یادونه د یو چا سکڼې ماښام راولي راله یادونه د یو چا سکڼې ماښام راولي او ماله جړه د خپلې مینې اختتام راولي راله یادونه د یو چا سکڼې ماښام راولي ماله جړه د خپلې مینې اختتام راولي تازه آشنا د عشق په داسې مرحله کې پرېښوم ماله اوس چېرته د نشې ګولې آرام راولي تا زه آشنا د عشق په داسې مرحله کې پرېښوم ماله اوس چېرته د نشې ګولې آرام راولي و را دې وستم خو صد افسوس داسې د راوستمه را دې وستم خو صد افسوس داسې د راوستمه لکه آقا ګریوان نیولی خپل غلام راولي را دې وستم خو صد افسوس داسې د راوستمه لکه آقا ګریوان نیولی خپل غلام راولي راشي افسوس د خپل سپېڅلي محبت په انجام راشي افسوس د خپل سپېڅلي محبت په انجام چې مې د نوم نشاته لفظ د بدنام راولي راشي افسوس د خپل سپېڅلي محبت په انجام چې مې د نوم نشاته لفظ د بدنام راولي د فکرمن سره زیاتې به د غزل برخه کړم ماله د خدای اوس په دې نیمه شپه الهام راولي د فکرمن سره زیاتې به د غزل برخه کم ماله د خدای اوس په دې نیمه شپه آرام راولي راله یادونه د یو چا سکڼې ماښام راولي ماله جړه د خپلې مینې اختتام راولي زه په تکلیف وم مدام د خپل زړګي د لاسه زه په تکلیف وم مدام د خپل زړګي د لاسه او ماله خوب نه راځي بیخي د یو سړي د لاسه زه په تکلیف وم مدام د خپل زړګي د لاسه او ماله خوب نه راځي بیخي د یو سړي د لاسه داسې ښکاره دی چې نامه ور باندې ګل کړه زما تردار به رسم یو ورځ ستا د منګي د لاسه داسې ښکاره دی چې نامه ور باندې ګل کړه زما تردار به رسم یو ورځ ستا د منګي د لاسه چې په ملا مې کمربند تو دی په ولو ټوپک دا زه چې داسې یم دا د پنجابي د لاسه دا چې په ملا مې کمربند تو دی په ولو ټوپک دا زه چې داسې یم دا د پنجابي د لاسه تا کنن ورټو خپل پلار نو فکرمند واوره تا کنن ورټو خپل پلار نو فکرمند واوره او سبب استام دغه حال وي د بچی د لاسه زه په تکلیف وم مدام د خپل زړګي د لاسه او مال خوب ناراضي بيخي د یو سړی د لاسه فکرمند صاحب اخیری او یو نوې کلام را سره شریک چې خوانته و ټیک دو دا کلام نوې کلام دی دا د مو لوري او چاته ډالې وی چې ارشاد جواب را لګ ذره کچې دا منې کنا جواب را لګ ذره کچې دا منې کنا زور نه منې منم خو رضا منې کنا واه جواب را لګ ذره کچې دا منې کنا زور نه منې منم خو رضا منې کنا ما پرېګ دستا د زور نه يم قلار ش زور وره قرآن منې رسول منې الله منې کنا ما پرېګ دستا د زور نه يم قلار ش زور وره قرآن منې رسول منې الله منې کنا زتا منم کنه منم لګ رستو درته وایم زتا منم کنه منم لګ رستو درته وایم اول راته تو وایا ته ما منې کنه زتا منم کنه منم لګ رستو درته وایم اول راته تو وایا ته ما منې کنه پتیر عمر مې ته پزان مېن کړو کنه کړې وس وایا چې خایس منې خلا منې کنه واه بیا وای پتیر عمر مې ته پزان مېن کړو کنه کړې وس وایا چې خایس منې خلا منې کنه د سترګو نه د اوښ کې را روان شوې کنه شوې د ښکلو مکیزونه او ادا منې کنه د سترګو نه د اوښ کې را روان شوې کنه شوې د ښکلو مکیزونه او ادا منې کنه ستا مینه به قبوله فکرمند کړم خو ته به ستا
مینه به قبوله فکرمند کړم خو ته به زما هره روا و ناروا منې که نه ستا مینه به قبوله فکرمند کړم خو ته به زما هره روا و ناروا منې که نه جواب راله لږ زر راکړه چې دا منې که نه زور نه منم خو راځه منې که نه ډېره زیاته مننه فکرمند صاحب قدرمنو امید لرم چې د فکرمند صاحب د نوي کلامونو مو خوند اخیستی وي تر دې دا پروګرام پای ته رسي خپل رحیم سجاد له او فکرمند صاحب له ثاقب له یاسین له بشری کویر کو اجازات په لوی علم سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته